Değişip bakışın gülüşün üzünün rengi de السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو لیدونکو که چېرته تاسو انډرایډ موبایل استعمالوئ نو دغه ویډیو صرف ستاسو لپاره ځکه په دغه ویډیو کې تاسو ته ډېرې خوبیانې میلاویږي په یو اپلیکیشن کې تاسو ته ډېر څیزونه میلاویږي دوستانو کله چې کله هم تاسو موبایل اخلئ نو تاسو نه پوهیږئ چېرې دا کوم شیزونه سپورټ کوي او کوم یو نه کوي کله داسې وخت راشي چې ستاسو موبایل هینګ شي یا بیټري ډېر زیات زر ووهي نو تاسو څنګه کولی شئ چې هغه په یو کلیک سره د هینګ کولو نه بچ کړئ او خپل بیټري هم سیف کړئ او دې سره نور ستاسو د موبایل والیم ډېر زبردست جوړیږي او ډېر زیات خوبیانې په دغه اپلیکیشن کې دوستانو ډسکرپشن ته لاړ شئ لینک پرو دی په لینک باندې کلیک کړئ اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ خپل موبایل کې انسټال کړئ چې کله هم دوستانو تاسو اپلیکیشن انسټال کړئ نو تاسو به سمپل اپلیکیشن خلاص کړئ دوستانو تاسو ته ګورئ په دې کې ډېر زیات څیزونه ښکاري ستاسو سی پی یو هغه درته ښیي پرفارمنس تاسو ته ښیي دلته ستاسو ریم ښیي ستاسو بیټري تاسو ته ښیي ټمپریچر ښیي ولټیج ښیي ستاسو دا وروسته نور ډېر څیزونه هم ښکاري دوستانو تاسو دلته ګورئ کلیر کیش کلیر چې کله هم دوستانو تاسو خیال کوئ ستاسو موبایل ډېر زر هینګ کیږي یا ستاسو بیټري ډېر زر وهل کیږي ځکه چې ستاسو بیک ګراونډ کې هغه وي نو تاسو دوستانو صرف په دې کلیر کیش باندې کلیک کړئ او دا اوکې کې تاسو ته دا د ورځې یو وارې پکار صرف دوستانو د کار څه دی د کار دا د کوم یو بیک ګراونډ کې کوم اپونه یعنې فضول اپلیکیشن چې ستاسو اگر چالو وي یعنې روان وي هغه اټومیټیکلي دا بند کړي دا په ورځ کې یو ځلې صرف کوي دلته ګورو دوستانو سیسټم کلیر بیچ انسټال دلته ګورو ډېر زیات دي بیک اپ سیټنګز دوستانو چې کله هم تاسو لاړئ دلته چې هغه عکسونه کوم اپلیکیشن چې تاسو نه ډیلیټ شوی وي او تاسو کولی شئ دې ځای بیک اپ واخلئ صحیح ده چې کله هم تاسو بیک اپ دې ځای واخلئ کلیک کړئ بیک اپ باندې کلیک کړئ نو کله چې هم دا تاسو نه ډیلیټ کیږي تاسو واپس دې ځای نه هم راوستلی شئ داسې وګورئ دوستانو سیسټم انفو دلته هم تاسو ته میلاویږي دا وګورئ کوم شیزونه سپورټ کوي کوم یو نه سپورټ کوي دلته تاسو ټول معلومات کیږي ستاسو ریم تاسو ته ښیي ستاسو انټرنل سټوریج د ستاسو د انډرایډ په هکله ټول معلومات چې کله هم تاسو نوی موبایل اخلئ نو تاسو ته نه معلومیږي چېرې په دې کې داسې دا وګورئ دلته ټول ماډل ورژن ریزولوشن دا ټول انفارمیشن تاسو ته دلته په دې کې راځي پروسیسر ته وګورئ دلته تاسو ته هم د پروسس کې دا مطلب کوم اپلیکیشن ستاسو پروسس کې دي کوم یو ستاسو پروسس کې نه دي یعنې کوم یو روان دي په بیک ګراونډ کې چلیږي دا تاسو ته ښیي ټولز دلته ورسونه ډېر زبردست نور آپشن په دې کې موجود دي دې ځای نه تاسو وائی فای هم کولی شئ چک کولی شئ بلوټوث او دا نور ټول ډېر څیزونه په دې کې دا ټول تاسو دوستانو تاسو دلته په خپله چک کولی شئ دلته والیم ته راشئ دوستانو تاسو د ښکاري دلته ستاسو د والیم ستاسو کوم یو ساوند چې تاسو لګوئ هغه والیم دلته تاسو کنټرول کولی شئ خو بله خوبي په دې کې دوستانو سیسټم والیم تاسو دلته وګورئ سیسټم والیم دا فایده کوي چې ستاسو کوم د خپل والیم ستاسو د هغه کوم پلیر چې وي د هغې نه زیات تاسو دا کولی شئ یعنې نور یې هم اوچت کړئ خو دوستانو دا کوشش وکړئ چې ډېر زیات اوچت نه کړئ ځکه چې ستاسو د موبایل لاسپیکر څه نه چې وسوځېږي او سوځېدی هم شي نه دا کوشش وکړئ چې تاسو اویا کې وساتئ دومره کې وساتئ بیا هېڅ فرق نه کوي دوستانو دا نور تاسو خپله هم کتلی شئ په دې کې ډېر زیات خوبیانې دي ضروري خپل موبایل کې انسټال کړئ نو دا نننۍ ویډیو که ویډیو مو خوښه شوې وي اتمنې سره لایک او د خپلو دوستانو سره شیر کړئ تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ